د ننګرهار امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل پولیسو په دې ولایت کې 4 داعش او 2 تنه وسلوال طالبانې د یو شمېر وسلو سره یو ځای نیولي دي. د نوموړي په وینا په نیول شوو کسانو کې هغه 2 تنه هم شامل دي چې وړمه ورځ یې د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې 2 ملي پولیس په ډز سره وژلي وو. 6 نفره وسلوال مخالفین نیول سوي چې له دې جملې نه 4 نفره د داعش غړي دي او 2 نفره یې د طالبانو. متاسفانه چې موږ یوه پیښه لرله چې هغه هم د انګورباغ په ساحه کې وه چې 2 نفره پولیس ترور سول. په هغه کمینو راپورو کې چې موږ لرله او پروژه چې مې لرله موږ په دې وتوانېدلو چې بالفعل دغه 2 نفره داعشیان ونیسو. دا یې کلاشینکوفونه دي، هغه یې پرتلي دي، توفنچې ورسره ده، توفنچه ورسره ده ترور. ښاغلي رحیمي د وروستیو نامنیو په تړاو وویل چې د جلال آباد ښار امنیت د ټینګښت لپاره یې ځانګړی پلان جوړ کړی. نوموړي ټول امنیستي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که په خپلو دندو کې ناغېړي وکړي تر څېړنو وروسته به یې له دندې ګوښه او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني. چې هر هغه منصوب چې په هره برخه کې امنیتي مسؤلیتونه لري پاتې راشي، دوی به ام عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي، ام به له دندې لرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنې، بمي چاودنې او انسان تښتونې هغه پیښې دي چې په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې خورا زور اخیستی.